دا د هلمند په شمالي ولسوالیو نوزاد او موساکلا کې تازه جوړ سوي د اوبو زیرمه کولو بندونه دي چې د وروستیو ورښتونو د ورېدو له کبله زرګونه متره مکعبه اوبه پکښې راټولې سوي دي. دا چک ډیمونه د موساکلا ولسوالۍ د خوني ګاري او ګرجت کاریز سیمو او نوزاد ولسوالۍ علي آباد سیمه کې د 6 میاشتو په موده کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو ذخیره کولو په موخه جوړ سوي دي. د هلمند والي ویند مولوي محمد قاسم ریاض سکون رادیو سره د مرکې پر مهال وویل دا بندونه د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د افغانستان اسلامي امارت په خپل بودیجې ماشینري او انجنیري ټیم په مټ جوړ سوي دي چې په دې سره به د اړوند ولسوالیو د اوبو سطح رالوړه سي او د ولسي وګړو پرتې ستونزې به تر یو بریده حل کړي. دغه درې رنګه چک ډیمونه چې دوه یې د موساکلا ولسوالۍ او یو د نوزاد ولسوالۍ علي آباد سیمه کې موقعیت لري. د افغانستان د اسلامي امارت په خپله بودیجه په خپله ماشینري او په خپله انجنیري ټیم باندې جوړ سوي دي چې انشاءالله موږ امیدوار یو چې په دې باندې به د اوبو د لاندې اوبو سطحه چې ده د مځکې د لاندې اوبو سطحه به لوړه سي او خلک به د فوایدو څخه مستفید سي. پر دغه درې سره چک ډیمونو باندې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې انشاءالله دا به د خلکو لپاره یو ډېره ښه عمل منفعه پروژه وي. د دې وړو بندونو رغولو انجنیري ټیم وایي چې علي آباد چک ډیم د 42 لکه متره مکعبه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت، د لنډۍ ناوې ګرجت کاریز چک ډیم د 14 لکه متره مکعبه اوبو ذخیره کولو ظرفیت او د لنډۍ ناوې خوني ګاري چک ډیم د 4 لکه 2 متره مکعبه اوبو د ذخیره کولو ظرفیت او توانایي لري. د 42 لکه متره مکعبه اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دغه بغلو باندې تقریبا 10 کاریزه دي چې هغه نور یو جلا جلا درته مرادالی دی، شاخالی دی، علي آباد دی، هرمز دی، ګیمک دی، داسې ډېر تقریبا 14 کاریزه دي خو هغه 3 سجن لري دغه 10 مستقیما ورته نږدې دي. دا دوی د لاندې مځکې چې اوس موږ ته ټوله په جریان کې چې دغه د مځکې اوبه کښته سوي د مځکې د سطحې اوبه کښته سوي دي د بیخي خلک د څښلو د اوبو سره په مشکل کې دي. د شمالي ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي بیا د دې چک ډیمونو له جوړېدو خوښي څرګنده کړل او زیاته کړل چې دا ډول اساسي کارونه د ټولنې او ولس په خیر دي. د دوی په خبره کلونو وچکالي ځپلي ولې وروستیو ورښتونو او د دې بندونو جوړښت او پکې د اوبو ذخیره کېدلې مړاوې هیلې راژوندۍ کړي دي. زموږ دپاره دا چې د نوزاد په ولسوالۍ کې دا اولین وار دی چې د بنیادي کار شروع سوی دی چې په تیرو ټولو حکومتونو کې زموږ د نوزاد په ولسوالۍ کې دغه ډول بنیادي کار نه و سوی. ګټه خو دغه څه کوي چې دا اوبه راسي ودرېږي د ولس ته ګټه کوي، د برمو ته ګټه کوي، یعنې نو خلک په دې اوبو ساکي چې راګیر سي د مځکې ذخیره ډکېږي نو دغه ګټه د ولس لپاره چې اوس د موساکلا باندې د فرهاد باندې د لنډۍ ناوې باندې د لوړ هلته د کلی بادام په نامه باندې یو بند دی. زموږ د شمالي ولسوالۍ زموږ اوبه دي موږ ته راګیر کړي، موږ هر څه چې دوی غواړي بیا موږ هغه ورسره کوو. د اقلیمي بدلون په دې څپه کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر هلمند کې هم د پرله پسې ورښتونو ورېدو له کبله خلک خوښ دي خو دا ورښتونه له زیانونو هم خلاص نه دي. دا د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د علي آباد په سیمه کې جوړ د اوبو بند دی. د دې ولسوالۍ خلکو کلونه د وچکالیو څخه شکایتونه درلودل او ډېریو کسانو د وچکالۍ له کبله له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه کړې وه او د وچکالۍ دغه روانې څپې د دوی روان حالت هم د ستونزو سره مخ کړی و. اوس تازه پکې د دې چک ډیم جوړېدل چې پکې د مسؤلینو په خبره زرګونه متره مکعبه اوبه ځایږي د دوی پر شونډو مسکا راوستي او دوی راتلونکي ته هیله مند کړي دي. حافظ احمد نصرت، سکون رادیو.